الو ډاکټر صاحب بس دغه خبر لمرین کړه ما وی چې اتفاق د خیر سره یو او زه د خپل پیس چې کم دی د 200 نظر تکوما چې یو لوټ شي تاسو خو خدا یا د مسلمان بچا په پاکستان کې خو زمونږ د پاره د نظام نشته څوک 200 چلای څوک 1500 چلای څوک 300 او څوک 1500 او د بازي خو 15 شپږ روپۍ پیسته مانا مزیدی سړیا دا معمولی خبرې دي زه رسته ولا غپ ولا کو یو پیشنټ راغی کینه سلام تر څه مسله ده شلې چې زما دا سیرت خراب شو ده او په دې خټه مې سړی درد ده ها او نور ازما دي څنګه ده نه ډاکټر صاحب ازما مې ناراضي په دې مایده به ډیر زیات بوج دی جی بس هر څه به د خیر سره وسازم شي ها ٹھیک ہے جی صحیح ہے سوالا دا دوايانې دي ها دا د لیکما او ان شاء الله الله به دې سره روغ رمټ کې ها ها ډاکټر صاحب سنوم دي ده مانو شبیر احمد کاکا دا دوايانې مې ته ولیکل خدای یو محکم شو کنه په دې بل مخ مې ته ولیکل ها صحیح دا به ته وې دوانه مخ ډک دي ها او چې دا دوايانې دراواغستې کنه نو لازمي به ما ته وخه ها صحیح شو ټیک دا پیس دی بار کړو او ډاکټر صاحب پیس مور کړو 100 پیس دی ور کړو مزر روپۍ زمنګ لا زر کړه نه 300 روپۍ ته واپس راواله ها 200 روپۍ پیس ته نه جایز نه شو کوله زه الله دې خوشاله دوايانې به لازمي راوړې ها چې زه وینم بل لا دل نه کانه کا دا ته وایي راځي دا ټول څو روپۍ شرور مې دا ټولې 1000 روپۍ 1000 روپۍ شرور مې زه راځم خلک سات ازي ما درته وی ډاکټر له نه ځما خو تا مجبور کړم ډاکټر له لاړ شه د 200 روپو دوايانې راته ولیکلې یا سړی خیر دی تا دې الله جوړ کړي تا چې کومې پیسې راشن دپاره کېښودې په هغې ځانه دوايانې راوله د ښځې دا پیسې خو ما روژې له ایښودې دي لاکډاون دی او تا ته ښه پته ده چې مهنګایي ده یا سړی خیر دی ځان له به دغه پیسو باندې دوايي راواخله او که تا له چې چلو شو نو زموږ به څه کېږي ټیک شو ځه ستا به ومنم په دغه پیسو به یې راولمه صحیح ده ځه الله دې خیر کړي نو Papa mal kadra ravri. Papa mal pikat
راوړه. بابا نن روژه ده چې ته د بازار نه راځې موږ له به سره هر څه راوړي. ټیک د ښه تا ته زه دا یو ټیسټ لیکم که نه د ټول ناول دا ټیسټ چې کوم دی دا وکړه او هغه هسپتال ته مخامخ لیبارټري ده هغه ته ووایه ډاکټر خصاب رالیږلی یم. صحیح ده؟ او ځه الله دې خوشحاله کړه. بیا راشه ډاکټر صاحب. او کاکا دا دوايانې مې راوړې. دوايانې دې راوړې؟ او جی توره چې وایي ګورم بارې ټیک دی ښه ځه ځه هله صحیح دي. ډاکټر صاحب تاسو خو ونه کتېدل نه. کاکا دا موږ د وزن نه چیک کوو وزن یې برابر دی ښه زه الله دې د باندې خیر راولي ځه هله شابه ځه یو بل مریض را پرېږده. ډاکټر صاحب کله چې مې د دوايانې راغستې دي نو په دې سر مې درد دی په دې سترغلو مې ډېر زیات درد لاغلی چې دا به څه چلي ټیک شو کاکا راته ښکاري ستا بلډ پریشر خطر دی دا یو دوه دوايانې دي دا ګولۍ دي دا ته لیکم دا به ورسره بلډ پریشر به راولي ښه. نه نه ډاکټر صاحب نورې دوايانې راته مه لیکه دا شته دوايانې مې پوره دي نور راته مه لیکه دا شته مې پوره دي. بس ستا خوښه ده کاکا نه. ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې دا دوايانې به څومره وخت خورم. کاکا د دې څه ټیم ټیبل نه دی معلوم چې څه ټیم دې وخوړې او څومره زر دې ختم کړې نو دومره به پکې ستا فایده وي. کله چې دې دا ختم کړې بیا راشه نورې به درته ولیکم ښه ته تللی شې ځه. ښه ډاکټر صاحب صحیح ده. هله بل لا پرېږده هله. دا ټول ناول دا ټیسټ چې کوم دی لازمي دی دا غسې ول هسپتال ته مخامخ وکړه بیا راځه هله. میرات ګل کاکا دا ټیسټ اول وکړه ښه شوتر مرغ وروره دا ټیسټ اول وکړې ښه دا به ورته ووایه ډاکټر قصاب را لېږلی یم دا ټیسټ دی ښه ټیسټ وکړه ښه دې ماشوم له ټیسټ وکړه د وړو بوله د ډکو بوله هر څه وله وکړه هله شابه. ورور مې ستاسو ټارګېټ باندې ما دا څلورمه پنځمه ورځ د کار شروع کړ لکه خیري او بس تقریبا چې پوره ورته ووایه خو خپل هغه زما سره چې کومه واده کړل هغه پوره کړئ تاسو خپل ټارګېټ پوره کړئ. صحیح ده؟ صحیح شو چې صحیح شو لیبارټري والا ته وصل مو کم که نه هله و نه داسې ګري دادا داسې دې سپکې خارخ دی یاره ای به لږ ستا مور وبخي هغه ژوندی وې دا سر به یې راکوڅه د سپکې د کښې دي دومره خیرن شوی چې زه ستا سره څه وکړم د کور کار وکړم او که بهر مزدوري تاله وکړم. دادا په کال کې څو پیل لامبې یس بیا په یو اختر او په بل اختر لامبم. تا خو نه د اوبو شنغاړی راکړی چورته اوبو ته وردانګې چورته اوبو ته وردانګې ته په نامبورو مړېږې نو. یس بیا ته راته ووایه چې ته په کال کې څو پیرې لامبې چې پیدا شویم نامبولی یم او چې مړ شوم یو لامبوي ممي. ها یس بیا دومره وږی شوی ما د سپوږمۍ ډوډۍ وې اما خوړلې وې څومره خوند یې کړی و. سپوږمۍ خو لرې ده خو دا پروړ زموږ د کور ښه نږدې ده دا وخوره ده دا وخورم د اخرې زمانې زامن ته وګوره پلار ته اوس وایي پلار ته چې ته پروړه وخوره نو ولې زه د پروړې سړی یم یا خو انجیره دا ما چې دا مزدوري کوله ته ما دومره لویولي زما وینه نه به غټ سړی جوړ شي ته خو هغه دغه مقل بچې پوه شوې ته یو پلار نشي ساتلی او هغه ډوډۍ نشي راوړی یخن کار دی ما ته وایي دا پروړه وخورئ زه سره څه وکړم. الله پاک وبخښي او ضروري اعلان واورئ غوشانو چمکې خیرات دی خو مهرباني وکئ د شاپور او پتیلو نه ځان وساتئ او راشئ. لکه خوار مړیا خیرات دی راځه مخکې شه. او د خدای قامخله دا خیرات پرتی و دا خیر د خدای خپله وکنه ځان نه دې بوساړه نه راکړل
خدای بنده هر څه دې راغستلي دا تیلې د روژو ډکه ده دا شونه دې راغستلي بد به منې راشي خدای بنده دا څه کوې ته ځان سره زیاتې کوې ظلم کوې استغفر الله لالا په کلي کې شپږ کاله بعد خیرات وشو موږ خیراتونه کوم ځای ګرځو که په مړ خټه مړ شي هغې ته مړ نه وایي څه وکړو یا لکه مسلمانه خیرات خو زه وخوړ صحیح شو خو خدای بنده ته په دې سبزی منډۍ باندې ولې ورځې د چا نه ټیپر راړې د چا نه ګازرې راړې د چا نه ګوپي راړې د چا نه مرچکي راړې د چا نه بادرنګ راړې خدای ته وګوره دا خېټه او که تنور دی د حیا نه دې خلاص کړو دا څه کوې ته دادا د خیرات ورځې مې چې خوړې نو هغې به ما سړوبي راوسته بیا لاړم منډۍ ته لاړم ما یخ سبزي وخورم لکه دا یخې سبزیانې نه چې تو پسې یخې واورې مسکې ښه نه تا چې کومه راشه خوړل هغه د قابونه بهر ده لالا څنګه د قابونه بهر ده دا شته خوازم شو خو مجبور عالمه دا نور شي په کاچو وګې شي ما چې دا مو خورم لکه ظالمه د خدای دا بیلر خټه دې نیوله دې شي نه نو قلار شه وبډزېږي راته و لالا زما خټه ده زما خټه ډزېږي ده دا د مجبور عالمه دا نور شي اچوم ځان ته Reduction. Umanda. There you are. Pale pale washi. Samara. Na manda. Ah, roya. Bra. Ada. Le wala. Yaro. دا خدای را سبا پیدا کړل تاسو انسان نه څه جناور دی دومره خو مې هم نه خوري که دا دې چې کوم کسب دی لالا په زمې سړوبي ده راشه چاپي مې که څنګه دې چاپي کړه تا خو ځان چاپي کړ دی همینجان دې پرسول دی خدای بنده لالا په زمې سړوبي ده راشه لالا اسپالټ مې رسوه په تو هر سره باندې بد راغلی لالا غور مې کو لالا مړ شوم لالا په خېټه مې دړلې لالا راځه راشه لالا زر راشه لا په خېټه مې دړلې لالا مړ شوم اسپتال ته مې رسوه ایمرجنسي ته مې رسوه ایمرجنسي ده لالا اوله که دا شی وړه دي نو تمام علاقه به تباه برباده کړي انبونس ترین کومه چې هغه راشي او زر ته زر سړی اسپتال ته رسول غواړي ګیاربا ولسوالۍ زر ته زر انبونس دلته راورسېد موږ مریض دی ډبل ون ډبل ټو نشته خیر دی د غریبانو هغه انبونس راولېږئ 14-15 د غوشان علاقې ته ځان نه ورسوئ انبونس په ټیم راورسېد السلام علیکم سلام کېنه مکه وربن کوایرس راځي ها کاکا څه مسله ده تا ډاکټر صاحب په دې ځمنه مې او تکلیف ته وتا او دا اپریشن له کول غواړي جی ټیک شو چې الله به خیر کې ها پریشانی مالا د ټول ناول ز تاسو ته یو ټیسټ لیکم لاړ شو دا ټیسټ ولا زر تر زر او کا بیا راشي ډاکټر صاحب ټیسټونه هر څو کړی دي الټراساوند هم شوی دی تاسو چیک کوئ وګورئ ها تراکا کاکا دا خو سرکاري هسپتال کې دته اپریشن لیکل لیکن هلته به وکړی دلته بیا سره راویستو ډاکټر قصاب صاحب په سرکاري هسپتال کې اپریشن لیکل وی لاس ورځې بعد به نمبر راځي او بالکل لس ورځې چې تیرېدې په د باندې نو دا خو به ډزېدلی و ځه الله دې خیر کړي خو کاکا داسې چل دی چې د ده په اپریشن به پوره 10,000 روپۍ خرچه راځي 10,000 روپۍ ډاکټر صاحب د غریبۍ کار را سره وکړه ډېر غریب یم وس مې نه کېږي د غریبۍ کار د سره وکړم ټیک ته بالکل د غریبۍ اپریشن به ولې وکړو او اخري 15,000 روپۍ خرچه به په دې راځي ښه ډاکټر قصاب صاحب خدای کړه ناکام دی وکړ اپریشن دا والا د غریبۍ د اپریشن قینچي د خیر سره او دا واخله د غریبۍ د اپریشن ستنه د خیر سره کاکا بل ډاکټر ته یا نرس ته اواز کولی نه شم ولې بجټ ستاسو ډېر کم دی دا د غریبۍ اپریشن دی که نه نو ته به را سره ودرېږې صحیح ده او بس مخکې کېږه
ته ډاکټر صاحب خدا کړه ناکام دی زه راځم چې د خیر حلاله وي یا الله خیر وکړي واچوي دلته سم ده سټیشن سم ده سم ده په قلاره سم ده الله بخیر کړي الله بخیر کاکا دا حدیثه څه ټیم راغلی ده سره دا څه چلو شو ډاکټر صاحب روزه ختمه شوه او په کلي کې اعلان وشو خیرات دی ښه بس دوه ورته انګریز ورتللی او بس خیرات یې خوړلی چې خیرات یې خوړلی بیا به سبزیان ورغللی پیسې نه پوهېږم ډاکټر صاحب دغې د ځناورو خوی راځي که هسې چل دی نه پوهېږم ډاکټر صاحب څه قمه غلغونه شوی دی نو خدای دې خیر د غریبانان داستان نه که دا ستا دا بوټ یادوم دا بوټ دې وباسه دا خپل وباسه کاکا ستا دا به ډېر دغی دا د دستن ده صحیح ده بین کاله که په زوره بین والا بین والا بیا والا بیا والا زه بیا والا بس صحیح شو کاکا ځان ته یې ونیسي د شي کې ډېره تېزه نشه ده سړی د خیر او نشه شو ها صحیح ده بسم الله الرحمن الرحیم دا به لږ ګیس کوي خو لږ سپېمو باندې ګوتې کېده ها ښه جي ښه بسم الله سایر على بنكو الظالم وكيه بس وشو ها يلا خير كيه يلا ډاکټر صاحب جالک نه تریخه رو وسکو نه کاکا تریخه نه ده دا زما په خیال چې شلغم ده شلغم خوړل کې دلته دې ډسبین کې اچواله دا د تیر کړي څنګه دي د مسلمان بچیا ډاکټر صاحب نه پوهېږو بس کېده الله الله خیر پکې الله یا الله دا د سبزۍ منډایي ده که څه په حساب یې نه پوهېږم الله کاکا زوی دی نه دی خو سمه منډایي ده منډایي دا وګوره پیاز میاز هر څه یې تېر کړي الله دې خیر کړي نه دا ګیس ته دا به لږ ساعت کې وځي اوس ښه ګیس میس مې دلته بالکل ویس ښه صحیح ده د سکه وټه ولا ورکه کاکا ستا نظر لګي زما نظر کار نه کوي ولا دا چشمې پسې لګومه صبر وکړه څنګه چې کلمه ولا وتړې شو ها سړی به انشاءالله یوه ګنټه دوه کې په اوښ کې راشي ښه مهرباني ډاکټر صاحب راځه ډېره مهرباني راځه یا الله مشره جی اپریشن وشو د خیر سره جی او ان شاء الله درې څلور غنټو کې بس تاسو دا بچی چې کم دی دی په اوښ کې راشي خو هغه روپۍ راواله ما چې تا ته کومې روپۍ یادې کړې دا پیس راکړه چې دا پیسه ختمه شي ډاکټر صاحب دا 12000 روپۍ والی چې او 1000 روپو کې موږ سره ډسکاونټ کولی شي خدای دې خوشحاله کړه او که نه شي کولی 2 درې بعد بله راوړم جي ولې ما ستا سره خبره په 14000 روپۍ کړوه ولې دا څه د میخ غوا بیه ده چې 14000 روپۍ در الله کړې ته زما سره ګډکپي کې دا واخله روپۍ دې او پوره روپۍ راوړه که پوره روپۍ نشي راوړی نو زم او د زوی دا ټکونه دله سپړم ډاکټر صاحب سوال درته کوم مهرباني وکړئ زما له ځینو ټکونه مو باسئ زه هم تاسو له خپله وینه خرڅوم چې او روپۍ درته پیدا کوم راوړم دلته ځه شابه سر ځه دا غوایان ناولې او دلته یې دله حلاله و قصابخانه وموندله او بیا به روپۍ کمې راکوئ دې ټیم کې لا چارې وکړو
الو سر جی زه ایرپورټ انچارج حسین خبرې کوم ګلګت بلتستان نه راتلو والا طیاره کریش شوې ده ستاسو ټوله فیملی په دغه کې موجوده وه تاسو زر تر زره ایمرجنسي ته ځان راورسوئ ډاکټر مسیحا دی ډاکټر د یو بیمار وجود دپاره نوی ژوند دی ډاکټر که چېرې خپل فرایض ایماندارۍ سره سرته رسوي نو د ده په معاشره کې ډېر اعلی مقام دی خو بدقسمتۍ سره زموږ په معاشره کې داسې ډاکټران هم شته د چا غرض چې صرف خپل جیبه پورې دی او نظر یې د مریض په پیسو باندې دی دغه رنګې ډاکټران په ایمانداره ډاکټرانو باندې هم یو تور داغ دی چا چې د خپل ځان سره سره دغه ټوله پیشه هم بدنامه کړې ده زموږ د دغې خاکې مقصد په چا پورې خندا هرګز نه دی بلکې په معاشره کې موجود د دغه عناصرو مخنیوی کول دي څوک چې د علاج په غرض باندې پیسې جوړوي